په سوات کې هغه افسوسناکه حادثه چې ټول خلک ډیر زیات خفه کړي دي. په سوشل میډیا باندې دغه خبر ډیر زیات خور شوی دی چې په سوات کې یو خاوند خپل ښځه خپل میرمن په ډیر بې دردۍ سره وجلې ده او بیا هغه ویډیو کې هغه خبر کې ښکاري چې زوی ناست دی د خپلې مور په مړي باندې ویر کوي. دا افسوسناکه حادثه چې په سوات بڼ چوک کې مخې ته راغلې ده. ویل کېږي چې دغه یو مصروف ترین چوک دی او مصروف ترین ځای دی او په دغه ځای کې دغه ظالم را پسېدلی دی، خپله میرمن خپله ښځه ویشتې ده. د معلوماتو د مخې ویل کېږي چې د دې ښځې او خاوند په خپل منځ کې د ډېر وخت نه کورني مسایل چلیدل چې بیا ښځې د خپل خاوند نه د طلاق اخیستو یا د خلې دپاره کیس دایر کړی او په همدغه وجه باندې خاوند یې دا هر څه نشو برداشت کولی. ویل کېږي چې د دې ښځې د خاوند نوم مخترلي دی او د دوی دا مشکلات دا مسایل د ډیر وخت نه چلیدل. کله چې تیره ورځ دغه خاوند دغه ظالم سړي خپله میرمن وویشتله او په بڼ چوک کې دا واقع مخې ته راغله، نو زوی ښکاري چې هغه په ژړا ژړا باندې د خپلې مور مړي سره ناست دی او ژاړي. دا منظر یقینا چې د لیدلو نه دی. ډیر خلک دې منظر ډیر زیات خفه کړي دي. داسې خلکو ته یو پیغام دا هم دی چې که څوک ښځې سره دغسې کورني ناچاقي لري نو پکار ده چې هغې سره خپله صلح وکړي، خپل مسایل حل کړي. که مسایل نشي حل کولی او مسایل نه حل کېږي نو بیا ښه اپشن دا دی چې خپلې میرمنې ته دې طلاق ورکړي، هغه دې ازاده کړي. ځکه چې که یو میرمن خپل خاوند سره وخت نشي تېرولی نو د قیدي په طور دی خپله ښځه ځان سره نه ساتي، ځکه چې په آینده کې نور مسایل هم پیدا کېدلی شي. نو دا یو افسوسناک خبر چې تر تاسو مو ورسوو، تاسو سره مو شریک کړو. د ویډیو د کتلو مو یو جهان مننه. خوشحاله اوسئ. تر بیا مو په الله سپارم.